پښتانه په کور کې مو ګوره درمانه پښتانه په کور کې مو ګوره درمانه درو ته وتلی وي په اختر کې. زه د مریم خبره کوم، ماشومه 5-6 کالو ماشومه خبره کوم. هغه د سار نه غیبه وه او چې را پیدا شوه چا وجلې وه حلاله کړې وه بیا یې د سیند غاړې ته غورځولې وه. زه داسې دې خلکو ته حیران په موږ کې داسې ځناور شته چې چا دومره هم نه ده لیدلې چې د ګوتې نه دې کس نیولې ده بویتله راښکاره کې دومره به چا ته هم پته وي. دا ملزم راښکاره کې سرعام پانسي کې حکومت ته سره حواله کوی ما چې حکومت خبرېږي چې تاسو سرعام سنګسار کړي او یا هم پانسي کړي په یو چوک کې چې پته ولګي چې سبا له داسې څوک کوي نه. اور هغې نه بعد زه تاسو ته 2-3 خبرې کوم. مریم ماشومې باره کې مریم ماشومه د 3 ورځو نه غیبه وه. د خلکو قربانیانې کولې، مریم پکې حلاله شوه. خلکو حلالې کولې، الله اکبر الله اکبر. مریم پکې حلاله شوه. ولې حلاله شوه؟ زموږ حکومت کمزوری دی که موږ کمزوري یو چې ذات طرف ته ګورم دا یو کیس نه شو. افسوس پکار دی یار، اواز اوچت کې که چا سره فیسبوک کې 3 کسانی 15,000 کان 10,000 کسانی اواز ولا اوچت کې سره هم پانځي شي. ګنې سبا له موږ مارمانو کو بیا په وخت تیر وي څه نه شو ویلی. زه د پلار د سلګۍ وګورئ او زه خو نور څه نه شم ویلی یار. نور فیصله په تاسو باندې ما پرېښوده، فیصله به خپله وکړئ تاسو.